بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درنو او قدرمنو دوستانو، الله تعالى جل جلاله کوم او پتاس باندې ډیر احسانونه او ډیر نعمتونه لوروي دي. الله تعالى د هر نعمت جلا رازونه او حکمتونه دي. یو له هغو نعمتونو چې الله تعالی په انسان باندې او یا په دې ټولو کائناتو باندې لوروري ده، هغه د اوبو نعمت. وړیا اوبه، پریمانه اوبه، یخي اوبه، ګرمې اوبه، دا ټول نعمتونه دي. د اوبو د نعمت رازونه او حکمتونه ډیر زیات دي. الله تعالی په قرآن عظیم شان کې فرمایي: وجعلنا من الماء كل شيء حي. او موږ هر څه ته د اوبو په ذریعه باندې ژوند وربخلی. حیوانات، نباتات، ونې، حشرات، انسانان، دا ټول په اوبو باندې ژوند کوي. که اوبه نه وي، دا یو هم ژوندی نشي پاتې کېدلی. د قیامت په ورځ باندې چې به له انسانه د کومو نعمتونو پوښتنه کېږي، په هغو کې لومړنی نعمت اوبه دي، صحت او اوبه. ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت کوي، دا حدیث امام ترمذی في جامع کې نقل کړی ده. فرمایي: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة أن يقال له ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. ابو هريره رضي الله تعالى عنه وايي: رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمایل: کوم نعمت چې د قیامت په ورځ به لومړی انسان پوښتنه کیږي، آیا موږ تا ته روغ بدن نه در کړی؟ آیا موږ ته په یخو اوبو نه وي اوبه کړی؟ آیا موږ د تا تنده په یخو اوبو نه وه ختمه کړې؟ څومره لوی نعمت! سبحان الله. اولین نعمت چې له انسانه به د هغې پوښتنه کیږي، هغه صحت، چې الله تعالی به پوښتنې ځینې کوي چې آیا موږ تا ته روغ بدن نه و در کړی؟ دوهم نعمت چې پوښتنه به یې کیږي، هغه د یخو اوبو ده، چې آیا موږ تا ته یخې اوبه نه وي در څښلې؟ پکار دا ده، په دې کې سوچ پکار ده. دا اوبه دومره ګټې لري چې که چېرته په دې باندې یو بشپړ بحث کیږي او د انسان علم ورباندې ورسیږي، کتابونه به پرې ډک شي. موږ به دلته په دې اوس په دې ویډیو کې د دې ویډیو په ذریعه باندې د موږ د پیغام مقصد دا شی ده چې د ګرمو اوبو فایدې تاسو ته په تصفیه بیان کړو. ډېر خلک ډېر رنځونه کړي، په کلونو په ډاکټرانو باندې ګرځي، پریشانه وي، ستومانه وي، صحت یې خراب وي، د ژوند په خوند باندې نه پوهېږي، د ژوند له خونده محروم وي، خو علاج یې په دې ساده اوبو کې وي، دته معلومات نه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: ما انزل الله داء الا وله دواء علمه من علمه وجهله من جهله. الله تعالی هیڅ داسې رنځ نه پیدا کړی چې د هغې دپاره علاج نه وي. خو چاته چې معلوم شو، ورباندې خبر شو، هغو ګټه ترې واخیستله. چې څوک ناخبره وو، هغه ناخبره پاتې شول. دا د موږ د نه معلوماتو او یا د کم علمي سبب ده چې موږ د دې اوبو له ګټو نه خبر. موږ به په دې ویډیویي پیغام کې تاسو ته دا در وښیو چې هر سهار په تاسو خوا باندې تودې اوبه څښل. تودې اوبه چې زیاتې تودې نه وي، دومره ګرمې نه وي چې ستونی یې ورباندې سوځي. داسې اوبه وي چې که ته په یوه ساه باندې څښې، ستوني ته ځور نه پېښوي، دومره اندازې ته ګرمې وي. دا که هر سهار یو څوک په تاسو خوا په پابندي باندې څښي، په بدن کې ډېر زیات رنځونه ختمېږي. د سرطان د مریضانو علاج ورسره شوی ده، تجربه شوي دي. موږ هم ورښودلي دي، له هغې سره خلک جوړ شوي دي. نورو خلکو، د نورو قومونو خلکو هم کوم معلومات چې تر اوسه پورې موږ ته رسېدلي دي، ډېر د کینسر مریضان صرف د اوبو له څښلو سره جوړ شوي دي. هغه اوبه که بیا د زمزم اوبه وي، بیا خو نور نه علا نور ده. د سرطان ناروغان ورسره جوړېږي. څوک چې دایمي قبض لري، د سهار لخوا په تاسو خوا باندې د تودو اوبو له څښلو سره یې قبض ختمېږي. دایمي قبض لري، همیشه له قبضه په آزاد وي. که یې په پابندي باندې هر سهار یو څوک تودې اوبه وڅښي، قبض یې ختمېږي.
د معدې بیماریان ختمي، د خېټې هر قسم رنځ وي هغه ورسره ختمېږي. که د چا څوک د فشار لوړوالی لري، فشار یې جګېږي، که دا اوبه په پابندي باندې وڅښي فشار یې ختمېږي. که څوک د شوګر ناروغي ولري او هغه یې په پابندي باندې څښي، انشاء الله تعالی شوګر یې هم کمېږي او د شوګر بدې اغېزې یې په صحت باندې نه پاتې کېږي. که شوګر موجود هم وي، شوګر په صحت باندې ډېرې منفي اغېزې لري، هغه منفي اغېزې یې ختموي. د سږیو د التهاب، د سل، د دق، ټیوبرکلوز د دې علاج کوي، درملنه یې کوي. د خېټې دردونه ختموي، د مثانې، د متیازو د نالیو، د ګردو علاج وړاندې کېږي. د پزې، د ستوني بیماریانې چې د یو چا یي هغه ورسره ختمېږي. د زنانه بیماري وي، ډېرې ښځې له دې شکړي زنانه بیماري یې ګډوډي لري، دردونه لري. که دا اوبه په پابندي باندې څښي، دا اوبه د وینې دوران په بدن کې برابروي، منظم کوي یې، چې له هغې لارې د زنانه میاشتنۍ ناروغي برابروي، هورمونونه یې ټیک کوي. د زړه ناروغانو لپاره کفایت کوي. که یو څوک سردرد لري، یا بشپړ سردرد یا نیم سردرد، که په تاسو خوا باندې دا اوبه روزانه وڅښي، سردرد یې ختموي. که یو څوک د وینې له کمښت سره مخامخ وي، کمخوني ولري، قلت الدم، انیمیا، که څوک کمخوني ولري او په تاسو خوا باندې اوبه په پابندي باندې څښي، ګرمې اوبه هر سهار، د وینې کمښت یې ختموي. که یو څوک له ډېره چاغښته له چربي شکایت کوي، د وینې چربي لري، د بدن چربي لري، چاغ وي، وزن یې زیات وي، که دا ګرمې اوبه هر ساعت پابندي باندې څښي، چاغښت یې ختموي، اضافي چربي یې ویلې کوي، د وینې چربي یې ختموي. که یو څوک الله دې نه کوي، الله تعالی دې موږ او تاسو ځینې وساتي، په کوزڼ باندې مبتلا وي، د کوزڼ بیماري وهلی وي، که دا اوبه په پابندي باندې وڅښي، د ګوزڼ آثار یې هم ختموي او له دې بیماري یې روغوي. که یو څوک د تنفس تکلیف لري، سالنډي یې وي، د سینې تکلیف یې وي، حساسیت یې وي، ټوخی یې وي، که دا اوبه په پابندي باندې هر سهار وڅښي، د سالنډي او د تنفس تکلیف یې ختموي. پکار دا ده موږ او تاسې همیشه هر وخت چې سهار راپورته شو د لمانځه لپاره، اوبه باید ګرمې کړو. 3 ګیلاسه ګرمې اوبه هر سهار باید په تاسو خوا باندې وچو، هر سهار. په تېر هغه څوک چې کومې بیماري وي، کوم رنځونه، کومې ناروغي وي چې ما یادې کړې، که په دې ناروغۍ، که په یوه ناروغي باندې اخته وي، دا اوبه دې شروع کړي، انشاء الله تعالی تکلیف یې ختموي. 3 ګیلاسه ګرمې اوبه سهار په تاسو خوا باندې وچښئ. بیا تر 1 ساعت پورې ناشته مه کوئ، تر څو پورې دا اوبه له ټولو لارو خپل ځای ته ورسېږي. مثانې تر مثانې تېرې سي، د متیازو په کڅوړه کې دا اوبه جمع سي او انسان ته متیازې ورسي، په دې پوه سي چې اوبه دې ما تر بدن ووتلې. 1 ساعت وروسته یې ناشته کوله، خوراک یې کاوه، څښاک یې کاوه، هر څه یې خوړل، بس بیا یې کولی سي. که چېرته یو څوک د شوګر ناروغي ونه لري، په دې عسلو، په دې اوبو کې که یوه چمچ عسل هم واچوي، ډېره زیاته فایده کوي د مختلفو بیماریانو لپاره. که یو څوک د وینې چربي لري، د بدن چربي لري او غواړي خپل وزن کم کړي، یا بلډ پریشر لري، هغه د یوه وړه چمچ د سیب سرکه پکې اچوي په 1 ګیلاس کې صرف، او 1 دانه د لیمو سهار وختي پکې نږدې، بیا دې دا اوبه څښي. 1 دانه لیمو، یوه وړه کاچوغه د سیب سرکه دې په اوبو کې اچوي او څښي دې، وزن یې هم کموي، کلسترول یې هم ختموي، د وینې لوړ فشار یې هم راټیټوي، او چربي یې هم ویلې کوي. که د بدن چربي وي، که د رګونو چربي وي، که د وینې چربي وي، هغه ختموي. اوس به موږ د تجربې له مخې چې یا نورو خلکو تجربه کړي یا موږ تجربه کړي دي وختونه در وښیو. مثلا د شوګر بیماري نورو تجربه کړي دي، مونږ تجربه کړي د شوګر ناروغي په 150 ورځو کې ختموي. لوړ فشار په 150 ورځو کې ختموي. که څوک 150 ورځې پرله پسې دا اوبه وڅښي،
لوړ فشار یې ختموي. دا موږ تجربه کړي دي، په 20 شپو کې ختم کړي دي، 15 شپو کې ختم کړي دي، په 1 میاشت کې ختم کړي دي. د خېټې بیماریانې چې وي هغه ختموي، موږ هم تجربه کړي دي، نورو خلکو هم تجربه کړي دي. کینسر ختموي، موږ هم تجربه کړي دي، خلکو هم تجربه کړي دي. د سل او د دق او د سږو د التهاب په 9 میاشت کې علاج کوي. د خېټې بیماریانې په 10 ورځو کې ختموي. که یو څوک دایمي قبض لري، 10 ورځې د پرله پسې 3 ګلاسه ګرمې اوبه وڅښي، ودې ګوري چې قبض یې بیا سته که نسته، انشاء الله تعالی ختمیږي. او که ختم نسو، دوام دې ورباندې وکړي، وروسته بیا اغېزه کوي. کینسر په 9 میاشت کې ختموي. مونږ یو چاته یو رنځور ښودلی و، په 15 شپې کې په معده کې و که په کولمو کې کینسر و، ختم شو په 20 شپو کې. خو لیکن تر 9 میاشتو کې وچکي، په بدن کې هر قسم د کینسر، د سرطان ځالې وي، هغه له منځه وړي، ختموي. د مثانې، د ګردو، د متیازو، د نالیو له مخه دا مشکلات هم تقریبا په 10 ورځې کې ختموي. که په 10 ورځې کې ختم نه کړي، دوام دې ورباندې وکړي، ورو ورو به یې ختم شي انشاء الله تعالی. د حلق یا د تنفس د نالۍ بیماریانې چې هغه په 20 ورځې کې ختموي. د ښځو مرضونه په 15 ورځې کې برابروي. د ښځې د میاشتنۍ دورې ګډوډي شوي، که 20 ورځې پرله پسې دا اوبه وڅښي، انشاء الله تعالی برابروي. د زړه بیماریانې په 13 ورځې کې ختموي. همدغه کولېسټرول، همدغه د وینې چربي، همدغه زیات چاغښت، دا اصلي عوامل دي د زړه د بیماریو، په 13 ورځې کې ختموي. سرخوږی په 3 ورځې کې ختموي. موږ د هغه چا ته چې چا سرخوږی وي، سردرد وي، هغو ته مو دا نسخه ښودلې ده، تکلیف یې ورسره ختم شوی ده. د چا په هفته کې، د چا په 10 ورځې کې، د چا په لنډ وخت کې، د چا تر دې په زیات وخت کې. خو به هر تقدیر که په دې اوبو باندې دوام وکړي، که هر څومره تکلیف یې وي، انشاء الله تعالی د سرخوږي هغه ختموي. د وینې کمښت بشپړه وي. دا کومې اوبه چې انسان څښي، دا یوه حصه وینې ته هم ځي. نو که د چا په وینه کې کمښت وي، په وینه کې مواد کمي یا وینه یې کمه وي، نو انشاء الله تعالی چې اوبه یې بشپړوي او هغه د وینې کمښت یې له منځه وړي. که یو څوک ډېر چاغ وي، زیات چربي لري، خېټه یې غټه وي او غواړي چې هغه کم کړي، 4 5 تر 6 میاشتو پورې دي دا اوبه په پابندي باندې وڅښي. یو څه د نور پرهیزونه ورسره مراعات کړي، د ماخستن ډوډۍ دې کمه کړي یا دې نه خوري، یا د سبزي یا سلات یا په میوه، لنده میوه دې ګزاره کوي د ماخستن په ډوډۍ کې. د ورځې د ناشته کوي، د غرمې ډوډۍ دې خوري، او سهار لمر د لیمو پکې نه کېږي، یوه چمچه د عسل کې ګډوي. انشاء الله تعالی له 4 میاشتو نیولې تر 6 میاشتو پورې 100 کیلو وزن 80 کیلو ته راټیټوي. دا هغه معلومات وو چې د ګرمو اوبو په متعلق باندې موږ وختل له تاسو سره شریک کو. ډېر خلک پوښتنه کوي، قسم بیماریان لري. دا یو مشترک داسې پیغام ده چې ان شاء الله تعالی د ګڼو رنځورانو له دې سره فایده کیږي. په دعاګانو کې میاست ساتئ. زه د تاسې مخلص او خواخوږی حکیم مولوي قدوسي له کراچۍ خبرې کوم. زموږ سره په تماس کې اوسېږئ، ان شاء الله تعالی چې ګټورې مشورې به درکوو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.